یو دوه جملې او اصطلاح زده کوو په الماني ژبه باندې. دوستانو موږ اکثر په پښتو کې وایي هیڅکله مه تسلیمیږه، هیڅکله همت له لاسه مه ورکوه. دا جمله یا اصطلاح په الماني ژبه داسې وایي: niemals aufgeben. niemals aufgeben مطلب همت له لاسه مه ورکوه، مه تسلیمیږه، نا امیده کېږه مه. ټول همدغه یو اصطلاح معنا ورکوي. او کله چې موږ وایو د وتلو لار چیرته ده، یو ځای ته لاړ شئ، د وتلو لار تاسو ته معلومه نه وي، په الماني ژبه باندې دغه جمله داسې وایو: wo ist der Ausgang. wo ist der Ausgang د وتلو لار چیرته ده. Ausgang وایي د وتلو لار. او دوستانو په الماني ژبه باندې څنګه وایو د داخلېدو لار چیرته ده، د داخلېدو لاره یا لار چیرته ده، یا د ننوتلو لار چیرته ده. دا جمله تاسو په کمنټ کې ولیکئ، ګورو چې څوک یې صحیح لیکي.